اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح څه کړي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اے اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان واک د عمران خان او باجوه په لاس کې دی. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي د طالبانو مشرانو ترقي د سرای شهزاده چې په هیواد کې د اسعارو تبادلې تر ټولو لوی بازار دی د پېښور د چوک یادګار یو فرعي څانګې ته راکم کړی دی. زیاتوي د طالبانو لپاره بهرنۍ پالیسي د قریشي لخوا اهمیت د باجوه لخوا د مولانا فضل الرحمن لخوا د تاریخ ضد او د عمران خان لخوا د حقاني او افغاني مطالعاتو لخوا تعریف شوی دی. د هغه په وینا اوس په کابل کې د پیسو کومه لویه معامله نشته او پاکستان لوی سوداګریو ته 15 کلنې ویزې او دایمي استوګنې ورکوي چې په دوامداره توګه د افغانانو له شتمنۍ د پاکستان لپاره ګټه اخیستل کیږي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.